دا یو ورور وی استمناء بالکف د دې شرعي څه حکم دی او کله کله موږ ټیسټونه کوو ډاکټر رانه دا مطالبه وکي نو موږ ته د دې شرعي مسله وي استمناء بالکف دې ته وی ورونو چې خروج د نطفه په لاس باندې دا شرعاً حرام دی. ابن کثیر په آیات د سورۃ مومنون کې د امام شافعی رحمت الله علیه او د نور علما او اقوال راوړي دي چې الله وی په من ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون و دې کې د استمناء بالکفم داخل ده وليستعفف الذين لا يجدون نکاح دې کې یو معنی ده چې د واده وسنۍ ځان د پاک وساتي نو د پاک د مانند چې استمناء بالکف دې کوي. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وی موږ ته محمد رسول الله علیه السلام ویلي چې اې د ځوانانو ډلې یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء کله چا د واده وسی واده وکي ځکه دې سره نظرم کته کیږي او انسان د زنا نم بچ کیږي فإنه اغض للبصر واحسن للفرج او به وی کله چا وسنی نو محمد رسول الله وی روجي دی ونی سي فإنه له وجا دا نه دی ویل چې استمناء بالکف دی وکي. دا خبره غلطه ده د بعضی خلکو چې هغه دې ته جایز وایي. کوم روایت چې راغلی چې ناکح الید ملعون عجلونی کشف الخفا کې وی لاس له مولا القاری الاسرار المرفوعه کې وی د دې روایت اصل نشته ده. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه د مجموعه الفتاوا کې دا مسله راغسته ده. هغه وی استمناء بالکف حرام عند جمهور العلماء د جمهور علماء په نسبت دا حرام ده او به دا غي دلایل ذکر کړی دي. البته مالکین دا وی چې د ضرورت وخت کې لکه مثلا دا مرګره دی وی ټیسټ کوم او یا بل څه کوم چې بل لار نشته نو دغه ضرورت دی او ضرورت تقدر بقدرها.